د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې د 50 لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې چې د خوست ترڅنګ د کابل، لوګر، پکتیا او قبایلي سیمو لوبغاړي هم پکې ګډون لري. د دغو سیالیو تنظیمونکي وایي موخه یې د ځوانانو ترمنځ د یووالي او همغږۍ پیاوړتیا، د نشي توکو پر وړاندې مبارزه او ځوانانو ته د سالم تفریح زمینه برابرول دي. په دې سیالیو کې چې نن پرانیسته ترسره کیږي ان شاء الله ټوټل به 50 لوبډلې په دې سیالیو کې ګډون ولري او لکه څه ډول چې د دې سیالیو له نوم څخه معلومیږي د باک ځوانانو د یووالي جام سیالۍ د ځوانانو د یووالي په خاطر او همدارنګه ځوانانو ته د سالمې تفریح د رامنځته کولو په خاطر دغه سیالۍ ترتیب شوي دي. لوبډلې غټ نومونه په دې سیالیو کې ګډون لري. د نږدې ګاونډیو ولایتونو لوبډلې د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو لوبډلې په دې سیالیو کې له موږ سره ګډون لري او همدارنګه د کوزي پښتونخوا 2 لوبډلې چې ویلې دي راځي به په دې سیالیو کې به ګډون لري. په لوبه کې ګډون کوونکي لوبغاړي وایي دا ډول سیالۍ د دوی د وړتیا د لوړولو او لاسترو سیالیو ته د لارې هوارولو لپاره مهم فرصتونه برابروي. نو دغه یو سالم مصروفیت د ځوانانو لپاره په خاص ډول سره هغو لوبغاړو لپاره چې کرکټ مسلک د آینده لپاره ډېر مهم د هغوی لپاره. بالکل دغسې ټورنمنټونه د ځوانانو د سالم مصروفیت لپاره دغه باک یووالي جام ټورنمنټ ته نوم هم دا ورکړل شوی دی تر څو د نشهیي موادو په مبارزه باندې د ځوانانو سالم مصروفیت جوړ شي. ننداره کوونکي هم له دغو سیالیو خوښ دي او وایي د بیکارۍ په وخت کې د کرکټ لیدل د سالمې تفریح ترڅنګ د ځوانانو په فکري او ټولنیز بدلون کې هم اغیزمن رول لري. وطن زیات خوشاله لګي څه هم ورته پتا مو چې مطلب نن او لومړی میچ د پرانیستي میچ ترسره کیږي نو سهار موږ ورته پتا مو موږ تقریبا 2:30 بجې دلته راغلي په ګرمي ما هم ځان ورته وایل دا او د میچ د بار راغلي مطلب ډیر بيخي وته لیواله دا ځکه په سلګو هر ورځ سلګونه کسان دلته راځي او څومره چې ستړیا تاسو سبیا کې لارای کچې ته مزګار کې وتر شي ستړیا ټول ستړیا ختم شي. د یادونې وړ ده چې د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې خلک له کرکټ سره ځانګړې مینه لري او د دغو سیالیو د لیدو لپاره د خوست ترڅنګ د یو شمېر ګاونډیو ولایتونو او قبایلي سیمو اوسیدونکي د دغو سیالیو لیدو ته ورځي.